ځکه زما ټولو ته دا نصیحت دی، منمه چې انسان کمزوری دی، بدن هم کمزوری دی، اراده هم کمزوري ده، عزیمت هم کمزوری دی، صبر هم کمزوری دی، ځکه چې الله په قرآن کې وخلق الانسان ضعیفه، انسان کمزوری پیدا کړی شوی دی. خو ټولو ته زما دا نصیحت دی چې ګوره د معمولي وخت خوند د لاسه هغه لوی جنت مه خرڅوه. لکه اوس یو سړی دی والعیاذ بالله د یو زنانه سره زنا کوي، دې که ډېر وخت د دې زنانه نه خوند واخلي څومره به وي؟ ګنټه، کیدای شي ګنټه له ما زیات وي، کیدای شي ګنټه ځه 2 ګنټې که د 2 ګنټو د لاسه ته هغه جنت خرڅې چې د هغې پلنوالی د ځمکې او اسمان په اندازه دی. ته د ګنټې شهوت د لاسه د الله سبحانه وتعالی رضا په دا ولګې، ته د معمولي سندرې اورېدو د لاسه رب العالمین ناراضه کې، ته د انډیا د ډمانو او د پښتنو د ډمانو او د نورو ډمانو د کتو دپاره هغه معمولي خوند دپاره خپل دنیا او آخرت تباه کې. او ډېر کمقل انسان دی، ډېر کمقل انسان دی چې دی د معمولي خوند دپاره هغه ابدي ژوند هغه خرابوي، د معمولي خوند دپاره هغه عرش والا رب ناراضه کوي، د معمولي خوند دپاره قرآن او حدیث شاته وزاري. د دې ګناه داسې مثال دی، دا مثال زما ذهن ته راغی او یاد یې کوي، لکه یو سړی وږی دی او خوراک ته سم زړه شوی دی او دته خوراک کېښودی شو، په دې خوراک کې زهر دی، دی چې د خوراک کې خون به ورکوي که نه به ورکوي؟ ولې به خون ورکوي؟ وږی دی، انجام به یې سره وځي، مړ به شي. یعنې د یو څو نوڼو دپاره خپل ژوند خرڅ کو. دې مثال ته ګوره، د یو څو نوڼو دپاره خپل ژوند یې ختم کو ټول. دغه شان د ګناهګار مثال دی، د یو څو سکنډو ګناه دپاره، خوند دپاره، د ګنټې خوند دپاره، د 2 خوند دپاره هغه لوی پراخه جنت یې پکې خرڅ کو او د الله سبحانه وتعالی رضا یې پکې خرڅه کړه. دې ته یې ونه کتو چې الله په دې رضا کېږي که الله پې ناراضه کېږي. نو دا یو نصیحت دی چې ځان به د ګناه نه ځان د ګناه نه به صبرې لازم. ښه، یو سړی وایي زه ځان څنګه صبر کړم؟ موږ وایو چې دا کار ګران کار دی. نو یو څو خبرې درته ښیمه، دا یادې کړه. اولنۍ خبره چې یو انسان ته دا پته وي چې دا ګناه څومره سپکه ده او څومره رذیل کار دی، نو دی بیا ځان د دې ګناه لرې ساتي. چې ورته دا پته وي چې دا ګناه څه ده؟ سپکه ده او رذیل کار دی، نو بیا به ترې ځان لرې ساتي. او چې دا ورسره په زړه کې وي چې د الله چې زه منع کړی یم د دې نه، نو هم د دې د لاسه یې منع کړی یم چې زه په دې سپکو او رذیل کارونو کې واقع نه شم. دا اولنۍ خبره چې ستا ذهن کې وي. دویمه خبره د الله نه یره. که څوک ما ته وایي که نه چې ما له لنډ جواب راکړه چې زه به د ګناه نه ځان څنګه لرې ساتم، نو لنډ جواب یې دا دی، د الله نه یره. کوم سړی چې د الله نه یریږي نو دی ځان د ګناهونو نه لرې ساتي، دې خبره کې شک نشته. نو د الله یره په زړه کې همیشه ساتئ چې ستا په زړه کې همیشه دی چې یو رب دی، هغه په ما باندې قادر دی، هغه ما هر وخت رانیوی شي، هغه هر وخت ما له عذاب راکولی شي، زه د هغه د باچایي لاندې یم، زه د هغه د زور او د قهر لاندې یم. نو بیا به د ګناهونو نه ځان لرې ساتي. خو چې د چا په زړه کې د الله یره نه وي
دی به ځان د ګناه نه څه بند کړي. لکه اوس ګوره دا خلک چې کله یو بل سره کښېني مجلس کې او یو پکې د دغه خبر روان وي د باچا یا د وزیر اعظم چې مړه دا داسې ده دا داسې ده، دا ټولو ته یې غلی شي. ولې؟ دا خبر به باچا ته ورسي، خبر به باچا ته څنګه ورسي؟ وایي نه خفیه ادارو والا دي، وایي په دې خپلو خلکو کې راته ناستي، تا به وویلی سم. او چې بیا دننه د خپلې ښځې سره په کوټه کې ناست وي نو د هغې سره هم څه خبرې نه شي کولی، یېرېږي چې یاره داسې نه دا ښځه مې په خفیه ادارو کې نه وي، دومره یره. او ښه یقیني ورته پته ده چې الله ملایک مقرر کړي دي او هره خبره هغه الله ته رسوي، بیا هم نه هېرېږي دغه الله. لکه دا خو کیدی شي چې ستا سره په دې مجلس کې خفیه ادارو والا ناست وي، دا کیدی شي چې تا پسې شاته حکومت لګېدلی او ستا حرکات سکنات ګوري، دا کیدی شي کې خبره ده، خو دا یقیني خبره ده چې دا هر څه زموږ نوټ کېږي او الله ته خېجولی کېږي. بیا هم د الله نه هېرېږي، بیا هم د الله نه هغه زړه کې خوف نه راځي. نو درېیم سبب کوم یو شو؟ د الله نه یره. درېیم الحیاء من الله، د الله نه حیا کول. معنی د الله قدر کول. ما لکم لا ترجون لله وقارا، سی چلی تاسو له چې د هغه رب عزت نه کوئ، د هغه قدر نه کوئ. وما قدر الله حق قدره، الله وی د خلکو د الله داسې قدر ونه کړو لکه څنګه چې پکار و. کې شک نشته، د الله ګیله کړې ده ګوره چې د خلکو د الله داسې قدر ونه کړو لکه څنګه چې پکار و. د الله نه حیا دا په اوچتو مؤمنانو کې او دا د اوچت مؤمن صفت نه نه الله راته ګوري. دا خبره چې د چا په خوله باندې او په زړه کې که نه دی د ګناهونو نه بچ یاره الله راته ګوري. لکه عمر بن خطاب رضی الله عنه چې کله د شپې به ګرځېدو په کوڅو کې کله چې خلیفه و، نو هغه یو زنانه خپلې لور ته وایي او پی به یې خرڅول، وایي اوبه پکې واچوه. نو هغې ورته وویل لور یې ورته امیر المؤمنین ګوره د دې نه منع کړې ده، پابندي یې لګولې. نو مور یې ورته وایي دلته امیر المؤمنین کوم ځای کې دی؟ لور یې ورته وایي امیر المؤمنین خو نشته، خو د امیر المؤمنین رب خو شته که نه. دې ته وایي ګوره د الله نه حیا کول او د الله قدر کول. هغه جنۍ هغه بیا د خپل زوی لپاره وغوښته، امیر المؤمنین عمر بن خطاب.